نو د عافیت د خیر غوښتنه سوې ده. د الله عز وجل څه بلایې مه غواړئ، ناشکري مه کوئ. یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام واسطې پیش کړي دي. واسطې اللهم اله جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، ای د جبرائیل ربا، ای د میکائیل ربا، ای د اسرافیل ربا، و اله ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، ای د ابراهیم علیه السلام خدایا، ای د اسماعیل علیه السلام خدایا، ای د اسحاق علیه السلام خدایا، عافنی عافنی، خدایا ما ته د عافیت ژوند راکړي، د خیر و برکت ژوند راکړي، د آرام و د سکون ژوند راکړي. ولا تسلطن احدا من خلقك علی بشیء لا طاقة لی به، دا حدیث شریف دی. الهي په دې خپل بندگانو کې داسې څوک پر ما مه مسلط کوي چې زه یې وس توان نه لرم چې د ده تکلیف برداشت کړم. موږ د چی شي توان لرو؟ د بزرګ حال دې په یاد دی؟ یو ساعت یې د مثانې ډکوالی نه څه برداشتولی، نو د مخلوق د ظلم به څوک وستا کړ؟ دا خو د الله عز وجل معمولي امتحان، نه د ولو نه د ترپلو نه د بل نه د بل. نو ما مقصد څه و عزیزانو؟ راتلم مقصد ده چې قرآن و حدیث، کتاب و سنت، همدغه تعلیمات، همدغه تلقینات ودې مسلمانانو ته ورکړي دي چې تاسې د الله عز وجل څخه همیش خیر غواړئ، او د الله عز وجل سره د هر شي خزانې دي. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، هیڅ شی داسې نسته، الله عز وجل فرمایي چې زموږ سره خزانې نسته، د هر شي خزانې. نن په دنیا کې سره و سپین تر هر څه معتبر دي، نه د پیسه. قرآن هم سره و سپین یاد کړي دي. بخل و سخاوت چې کتاب و سنت یاد کړي دي، تر سره و سپینو پر یاد کړي دي. که چا سره و سپین د الله په لاره کې مصرفول دا سخي دی، د الله ته نږدې دی. که چا بخیلي پر کول دا لري دي. د الله عز وجل سره د سرو خزانې هم شته، د الله عز وجل سره د سپینو خزانې هم شته. دا معادنو کانونو چې نن سبا په دنیا کې موجود دي، چې سعودي عرب دونه لري، بدخشان دونه لري، پنجشیر دونه لري، په خانشین کې دونه معادن پراته دي، هلته دونه پراته دي، دا د چا دي؟ دا د الله عز وجل دي. نو خیر و عافیت هم د الله عز وجل سره دي. د دې هر څه باوجود چې موږ اذکارم وایو، اورادم وایو، دعاګانې هم کوو، لیکن بیا هم یو وخت مصیبت راځي، تکلیف راځي. سمدم صحت دی، مریضي راله، جوړ تیار سړی وم، کاروبار مې چلیدی، تنگ دستی راله، ډیوالیتوب راغی، سمه دمه خوشحالي و، یو دم بغتة ناڅاپه چیش راغی، غم راغی. د دې ټولو حالاتو باوجود که چیرې پر انسان باندې غم راځي، تکلیف راځي، مصیبت راځي، په داسې حال کې استقلال او صبر پکار دی. یقینا د انسان حالت چې دی هغه په غم کې معلومیږي. حکیم علمت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تفسیر لري د بیان القرآن په نامه باندې. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. زه یو نکته دلته درښیم، د صابرین ترجمه حکیم علمت صاحب داسې نه دی کړې چې هغه کسان چې صبر کوونکي دي. دا خو د عربي ترجمه په عربي سوله نو دی څه وایي؟ دی وایي صابرین هغه کسان چې د غم په حالت کې مستقل مزاج وي. څونه غوچه ترجمه ده. هغه کسان چې د غم په حالت کې مستقل مزاج وي، چې غم، تکلیف، مصیبت، تنګدستي باندې راله، د خپل اعتدال د لاسه نه ورکوي، لیونتوب نه کوي، د حاله نه اوړي چې ګریوانونه څیري وو، ویښتان شکوي وو، بغاري وو، چغاري وو، خلک یې په عذاب کړي دي، دا حالت نه اختیاروي. هغه کسان چې په نیکۍ کې د کمال خاوندان دي، یو صفت په هغوی کې دا دی، والصابرین فی البأساء، چې دوی په غمو، تکلیفو، مصیبتو کې مستقل مزاج وي. بس غم باندې راغی، انا لله و انا الیه راجعون، مطلق وشکه تویول، بغاري وهل، دا د بېصبري علامه نه ده. وشکې توی که، خپل د آه اظهار وکه، الحمدلله مه وایه. یو بزرګ د یو بل بزرګ پوښتنې ته راغی، هغه ډېر په تکلیف کې و، ډېر په عذاب و، سر ته چې کښېنستی چې حضرت څه حال دی؟ د ویل الحمدلله 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 الحمدلله. تسبیح ورڅخه دی، الحمدلله وایي، هلکې حالت ډېر خراب دی. دا بل بزرګ ورته وایي چې حضرت الحمدلله خو د الله عز وجل حمد و ثنا د خدای ځای نه دی، نو دا خو ته الله عز وجل ته شکرونه باسي.
الله عز وجل ته دې په هر حال کې شکر خو دغه عهد الحمدلله نه دی، دا د آهزارۍ حالت دی، دا د کمزوري د اظهار حالت دی، دا د خپلې عجزۍ و ناتوانۍ حالت دی، دا د اوښکې تویولو حالت دی، دا د بغارو حالت دی. دا ته څه کوې؟ دا د الحمدلله مقام نه دی. نو الصابرین، غم راغی، تکلیف راغی، مصیبت راغی، خو زموږ په سترګو د الله عز وجل لیدلی و. نو په داسې حالت کې استقلال، ثابت قدمی، صبر، زغم، حوصله د لاسه نه ورکول، دا د الله والا عادت دی. خو په تقدیر کې لیکلي دي که نه دي؟ د تقدیر سره سره به ما او تا د تدبیر رسی او د تدبیر مراندې هم نه یې لکوو. د الله عز وجل به تقدیر وي، زما او ستا به تدبیر وي. د الله عز وجل به تقدیر وي، زما او ستا به تدبیر وي، بیا به روانې مخ ته به کار وړو. توکل دغه ته نه وایي چې بس توکل پر خدای ورته کښېږده چې هر څه کېدل هغه دې کېږي. نه، دنیا دارالاسباب ده، دنیا دارالاسباب ده. الله عز وجل دنیا د اسبابو کور جوړ کړی دی. د اسبابو کور چې الله عز وجل دنیا جوړه کړې ده، نو دلته به چې شم اختیاره، دلته به اسبابو تدبیر اختیاره. څه وایي؟ گفت پیغمبر با آواز بلند، گفت پیغمبر با آواز بلند، بر توکل زانوی اشتر ببند، گر توکل می کنی در کاری کن، گر توکل می کنی در کاری کن، کسب کن فستکی بر جبار کن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لوړ آواز وویل، گفت پیغمبر با آواز بلند، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لوړ آواز وویل، بر توکل زانوی اشتر ببند. پر توکل سربیره د اوښ زنګون وتړه. اوښ دې راویښتي د کیږدۍ بغل ته دې ودروئ، خو نو شپه کېږي ته کیږدۍ ته ننوځې بېدېږې. او توکل پر خدای دې مشکل نشته. موټر دې راویستي د کور مخ ته دې ودروئ، دروازې دې نه کړې ورکول. بر توکل اشتر زانوی اشتر ببند. سره د دې چې توکل ستا، د توکل سره سره د اوښ زنګون ور وتړ، باره یې ور وسپاره. گر توکل می کنی در کار کن، که چیرې غواړې په خپله معامله کې توکل وکړې، کسب کن، کسب وکړه، تدبیر وکړه، پس تکیه بر جبار کن. بیا نه وروسته را ولاړ شه پر الله عز وجل باندې څه وکړه؟ تکیه وکړه. نو تدبیر او تقدیر په ټکر کې نه دي. مریض راغی، ناجوړی پیدا سو، ډاکټر صاحب ته بیا د دې څه به وروسته نتیجه الله ته سپارو. کیلوله به وربسته کوو، شربت په پیچکاري ورته راخو، ګولۍ به ورته راوړو، معامله به چا ته الله ته سپارو. دغه د دین خبرې دي. د بدر په غزا کې زرار ابن ازور رضی الله عنه بغیر د زغري څخه د دشمن لیکې ته ورننوتی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی زغري تړلي وي. یو چاته دا مه وایه چې دا نبی کریم علیه السلام دی چې دوی زغري تړلي دي، او دا صحابي زرار ابن ازور دی. یو چاته وایه یو سړی دی د دشمن سب ته بغیر د زغري ورننوځي، لڅ بدن، یعنی د جنگ اسباب نسته باندې. او بل کس دی چې هغه د دشمن سب ته د دوه زغرو سره ورننوځي، کم یو تکړه دی، په ښکاره خو نه دا راځي چې ولا دغه نام یې دی چې ځان یې ورته لڅ کړی دی. نه زغره سته، نه جانکټ سته، نه ځینې مرمۍ شی سته، نه ځینې سوځلو سته، بس دغه نامې دی د دشمن لیکې ته ورننوځي. په ښکاره خو سړی دغه وایي چې دغه اصلي نامې دی. هغه خو بیریږي، هغه دوې زغرې چې تړلي دي، لیکن حقیقت دا نه دی. وایي حقیقت دا دی چې نبی کریم علیه السلام د دنیا وکنه و دارالاسبابو و خپل امت ته تعلیم ورکوي چې ګوره دنیا کې دا شی دی، تدبیر وکړه. د یوې زغرې پر ځای نبی کریم علیه السلام دوې زغرې تړلي. نو د تقدیر سره چې شم سته، نو د الله عز وجل د نبي مقام لوړ دی تر صحابي. د صحابي و حالت حتی بعضې علماو لیکلي دي چې د تقدیر سره هغه مجاهد چې هغه دوې زغرې تړلي او د کفارو او مشرکینو صف ته ورننوځي، هغه تکړه دی تر هغه مجاهد چې هغه بغیر د اسباب ورننوځي. وجه یې دا ده چې د هغه مجاهد چې بغیر د اسباب ورځي، هغه بس یو ګړی دی، نور به کار خلاصي. لیکن دا ډېر دی، وایي نه یو ګړی نه دی، د ژوند تر اخرې سلګۍ به دا مقابله روانوي. ګوره دا تدابیر دي، د اسباب دي، دغه د دین مغز دی چې یو څه